په کابل کې د پاسپورت 3 نوي څانګې پرانیستل شوې. د پاسپورت ریاست د معلوماتو پر بنسټ په دې څانګو کې د پاسپورت اخیستونکو لپاره هر ډول اسانتیاوې برابرې شوې دي. د پاسپورت دغه څانګې د کابل په دارالمان، قصبه او قلعه زمان خان سیمو کې دي. مرکز کابل کې د پاسپورت د ریاست 3 څانګې خلاصېږي چې په دې څانګه کې به نن الحمدلله رسما افتتاح کیږي. محترم ورونو، دلته الحمدلله مون محترم مراجعینو ته هر قسمه اسانتیا په نظر کې نیولې ده. دلته د نارینه مراجعینو لپاره، د زنانه مراجعینو لپاره هر چا ته ځان ته جلا انتظارګاه ده. د هر چا لپاره د مسجد اهتمام شوی ده. د هر برخې لپاره خپل الحمدلله د مراجعینو زنانه لپاره زنانه کارمندان استخدام شوي دي او د نارینه لپاره الحمدلله نارینه کارمندان استخدام شوي دي چې دوی خدمت وکړي. ریاست الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي په یاده غونډه کې وویل اسلامي امارات ژمن دی چې خلکو ته بهتره خدمات وړاندې کړي او په ټول هیواد کې د پاسپورټونو اخیستونکو ستونزه د نوي څانګو په پرانیستلو سره حل شي. امارت اسلامی افغانستان متعهد است در چوکات نظام اسلامی برای تک تک و فرد ملت مظلوم خود خدمات بهتر و شایسته را ارائه نماید. از آن جمله یک مسئله داشتن پاسپورت برای هر فرد از هموطنان عزیز ما بود. متاسفانه از سابق به سطح افغانستان یک مرکز وجود داشت. در مرکز تا اینکه پاسپورت برای هموطنان عزیز ما ارائه شود. البته از طریق مراکز ولایات هم در اونجا ثبت نام صورت میگیرد. البته کتابچه پاسپورت، توزیع پاسپورت به سطح مرکز صرف از یک مرکز صورت میگرفت. د کورنۍ چارو وزارت اداري مرستیال محمد نبی عمري وایي پاسپورت اخیستل د هر افغان حق دی، خو زیات هیوادونه هڅه کوي افغان کدرونه له هیواد څخه وباسي. دغه پاسپورت ورکړه کې چې امارت همکاري کوي دا په دې خاطر باندې چې خدای نخواسته یو ضرورت دی د مرض د ناجوړۍ په خاطر باندې پیدا سو خارج ته بله لار نه لري چې پاسپورت ونه لري او خدای دې وکړي چې الله د حرمینو شریفینو د تګ توفیق درکړي مجبور یې چې پاسپورت ولري خو چې داسې لوبه جوړه نه شي چې دغه پاسپورت نه یو بله غلطه استفاده وشي. هغه په دې معنا باندې چې پاسپورت اخلم خو له ملکه ځم افغانستان پرېږدم. د کورنۍ چارو وزارت مسؤلین زیاتوي هڅې کوي چې په ټول هیواد کې هیوادوالو ته اسانتیاوې برابرې کړي او ترڅنګ یې د افغان پوسټ د هغه اقدام هرکلی هم وکړ چې د هیواد د سوداګرو پاسپورټونه د هغوی تر کورونو رسوي. د هر هیوادوالو د هر وګړي د افغانستان د حق جوړیږي چې باید پاسپورټ ورته ورسیږي، هغه په شفاف توګه ورته ورسیږي. کوم داسې مشکل یا کوم خنډونه چې په لار کې ورته پیدا کېږي هغه خنډونه لرې شي. د اسلامي امارت مشران په دې شک نشته چې دا تعهد لري، د الله تعالی سره دا تعهد لري، له خپل ملت سره لري چې د مسلمانانو دپاره د خپلو ځورېدلي هیوادوالو دپاره داسې سهولتونه هغه که په تجاري برخه کې که په صحي برخه کې که په دغسې نورو مواردو کې لکه د پاسپورت په برخه کې هغه ورته مهیا کړي، ورته آماده کړي. په دې کې د افغان پوسټ ادارې د پاسپورت له ادارې سره ډېره مرسته کړې ده چې موږ یې ډېر منندوی یو. د افغان پوسټ ادارې تر اوسه پورې دا سهولیت هم
د هیواد د سوداګرو تجارو محترمو لپاره دا سهولیت میسر کړی ده چې د هغوی کور ته تقریبا پاسپورټ ورسوي. د کورنیو چارو وزارت په تیره د پاسپورټ اداره غواړي چې دغه اسانتیا تر حد د خپل حد تر امکانه پورې د نورو هیوادوالو لپاره هم که هغه ناروغان دي یا محصلین دي یا استادان دي او یا نور محترم هیوادوال چې غواړي د پاسپورټ ترلاسه کړي دغه سهولیت چې کور ته د افغان پوسټ په مرسته باندې د هغوی په کور کې ترلاسه کړي د دې کوشش کوي. د پاسپورټ ریاست زیاتوي د نوي څانګو له پرانیستلو سره به په هیواد کې د پاسپورټ د ویش ظرفیت 12,000 ته لوړ شي او هره ورځ به په دې څانګو کې 2,000 د پاسپورټونو ویش ترسره کیږي.